رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من قتل نفسه بحدیدة چا چې خپل ځان مړ کو په وسپنه باندې په ټوپک باندې یا په چاړه باندې نو فحدیدته فی یده د دا چاړه به د قیامت په ورځ باندې د په لاس کې یتوجأ بها فی بطنه او د خپله خیټه به پشلی خپله خیټه کې به نباسي فی نار جهنم په اور د جهنم کې خالدا مخلدا فیها ابدا همیشه به دا دغه شان کار کوي په جهنم کې چې د خپله خیټه به په خپله چاړه باندې شلی او څیرې وي او ومن شرب سمن رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چې زهر وسکل په زهر باندې فقتل نفسه خپل ځان یې مړ کو نو فهو یتحساه دا سړی به دا خپل زهر په لاس کې ورسره یو په جهنم کې به څټي خالدا مخلدا فیها ابدا همیشه به بس دغه معامله د په جهنم کې به پروت وي او دا زهر به ورسره په لاس کې ورسره وي او دا زهر به څکي او څټي به او ومن تردى من جبل چا چې ځان د غر نه راورغړاو فقتل نفسه خپل ځان یې مړ کو نو فهو یتردى فی نار جهنم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی به په جهنم کې غر ته خیږي غر د اور غر به او ځان به ترې راغړی خالدا مخلدا فیها ابدا همیشه به بس دغه کاري او په یو بل حدیث کې اوس داسې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چا چې ځان په زندۍ باندې مړ کو د زندۍ الفاظ هم په حدیث کې راغلي دي نو دا څومره خطرناک وعید دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته چې هغوی خودکشیانې کوي خپل ځانونه زنده کوي زهر خوري خپل ځان په مشینانو په ټوپکو باندې ولي او دارنګې خپل ځان د غړ نه رارغړوي په غاړو باندې ځان وایي او د خپل ژوند او د زندګۍ اختتام کوي نو ډېر د یېرې حدیث دی د دغه خلکو لپاره کوم خلک چې خودکشیانې